Saparen. O Maria. Maria, que essa pode ser o assunto ماذا سلامونه ملګرو که داسې قسم نه حادثات ستاسو مخې ته راشي یا ستاسو په وړاندې راشي نو تاسو له څه کول پکار دي ټوله طریقه درته ښیم چې کله هم تاسو نه ګیس اور واخلي یا د ګیس پیپ اور واخلي یا د بجلۍ تارونه اور واخلي نو هغې څه به تاسو په ایمرجنسي وخت کې څه کار کوئ کوشش وکړئ د ویډیو د سبق لپاره خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغه دې هم څه نه څه سبق واخلي زده کړه دې وکړي چې کله هم تاسو ګیس داسې قسم له اور واخلي چې په هغې چوله نه لګېدلې یا داسې بله یا چوله پېښ هغه ډایرکټ لاندې اور واخلي نو کوشش کوئ چې دا په اوبو باندې یا په کپړه باندې دې اور نه بندېږي د اوبو سره هم دی څه تعلق نه لري او دې سره د کپړه چې ته پې دی هغه خو الریډي د ملګری پې لګیا دی کپړه باندې تړي نو د کپړې سره هېڅ تعلق نشته ځکه چې دا خو اور دی کپړه خو ډایرکټ سوځلی کېږي نو دې څه قسم له حادثات کې تاسو څه کولی شئ یا که بجلۍ اور واخلي نو هغې څه کولی شئ ځکه خو هغه له چې ته اوبه اور ولې دغه شاټ تال را رسېږي نو کپړه او بل څه شي باندې هغې چې تړې نو هغه خو به تا هم سوځي نو دې قسم له حادثاتو سره تاسو څه کوئ زه خپلې تجربې مطابق زه تاسو ته دغه ټوټکه درښیم کوشش وکړئ چې دا ویډیو بار بار شیر کړئ چې ملګري خاص خبر شي نو زیاتره وروڼه دغه کارونه کوي چې پوهېږي نه او په ناپوهۍ کې دغه کارونه کوي بیا هغه نور د نقصان سبب جوړ شي چې کله هم ګیس اور واخلي یا بجلي اور واخلي تاسو دا کار کوئ چې کله ګیس اور واخلي نو دا ګیس کوم طرف ته چې اور لګېدلی هغه ځای په خاوره کې پټوئ مکمل داسې پټوئ چې مطلب هغه ګیس هغه ځای مکمل نه ښکارېږي بیا په د ګیس اور اټومیټیکلی مړ کېږي دې نه علاوه که د بجلي تارونه اور واخلي د بجلۍ د تارونو څخه هم تاسو داسې کوئ چې خاورې راخلئ وچې خاورې او هغه په بیلچه او یاسې په بل کوم شی ستاسو سره نږدې وي په هغه شي باندې هغه دغه ته ورولئ هغه کوم ځینې چې اورونه اغوستي دي هغه ځینو ته ورولئ دغه بجلي به کنټرول شي او زر تر زره به دغه شي یو دا ده چې په اسمان کې یا بره هوایي غټ دغه نو هغه بیا په فایر بریګیډ نه علاوه نه کنټرولېږي او په کور کې چې معمولي داسې تارونه اور واخلي دا په خاورې او په شګې او دغه شان مختلف قسم د وچو خاورو باندې دا کنټرولېږي ویډیو د ثواب لپاره مخکې ضرور شیر کړئ